دا مرګري دا نبی علیہ السلام مبارک د خوب پرانا کې د استغفار متعلق خبر عرض کول غواړم. استغفار عربي لفظ دی او معنی د الله نه بخنه غوښتل. خلق استغفار وی دا غلط دی. استغفار د الله نه مغفرت، د الله نه بخنه او د الله نه د ګناه معافي غوښتل. واقعي انسان چې دنیا کې اوسېږي د سره نفس دی، د سره شیطان دی، د دنیا په دن کې جون تیرې مخامخ د ګناه کېږي. نو که انسان ګناو کې ګناهګار شي د پکار دی چې د الله په دربار کې معافي وغواړي. دغه معافي ته استغفار وي. او الله قرآن حکیم کې اعلان کوي نبی علیہ السلام ته چې اے دا الله، اے زما پیغمبره، زما محبوبه د خپل امت ته اعلان وکړه. خدای قسم امت درو، یو نیکان او یو ډیر ګناهګار او یو داسې چې غینا نیکین کېږي او ګناهان کېږي څه لګا غوندي ګناه وي. نو دې آیت کې چې د نبی علیہ السلام مبارک په جبه الله کوم اعلان کې دا ګناهګار ته کوي، نیکانو ته نه، بے ګناه خلق ته نه، ګناهګار ته. او ګناهګار چې سړی ګناه کوي خدای د الله دشمن شو کړه. دشمن ته خلق سپک لفظ استعمالي چې څوک د چا سره بدی کوي، د چا خلاف کوي، نو خلق یې نور روان کی خراب نوم وتالی، سپک نوم وتالی. او ګور الله د خپل ګناهګارو ته ګناه خدای الله دشمنی ده، ګناه خدای الله خلاف دی. د خپل ګناهګارو ته کوم نوم اخلي؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے زما ګناهګارو بندگانو. څومره د مینې لفظ دی. یا عبادی، اے زما بندگانو، زما بندگانو. کوم بندگان چې پزانم ظلم کړی دی، زیاتیم کړی دی، ګنام کړی دا. لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه ګورې نا امید نشئ، دا الله د رحمت نه مایوس نشئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ګناهونه بخي. دام نه چې بعضی بخي بعضی نه، ټول بخي. انه هو الغفور الرحیم، الله بخون کې دی ګناه بخي او د ګناه نه پس مزید احسان او رحم کوي. بندا عاجز ګناهګار دې سره توبه مناسب ده. او الله بخون کې ذات ته قادر مطلق، هغه سره معافي مناسب ده. بنده په زاره او په معافي او په بخنه خختاري، الله په بخنه په معافي خختاري، الله په بخنه خختاري. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اے بنده، وی کستا دا گناهونه دومره ډیر شي چې د اسمان دی غاړو ته ورسي. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کستا دا گناهونه دومره ډیر شي چې د اسمان دی غاړو ته ورسي. او بیا په استومانه شومانه معافي غواړي. نو دا ټول بدته او بخم ولا ابالي، اس پروا نه لرم. دنیا کې یو سړی چې سره خېګړه کې پیسې به ورکړي نو دی وي خو ما سره مال کم شو، دی به سره پیټي وړي او خوستل شم. لیکن الله که سره خېګړه کوي نه الله سره څه کمیږي او نه الله ستړي کېږي. لا ابالي پروا نه نشته. حسن بصري رحمت الله علیه زمانه لا داغه یو شاګرد و، درس بداغه داسې کې سړو ته بمو زنانو ته پر پردین هغه راړه. شاګرد لري نه کا خدا خاوند دې مرشو، ماشوم بچی ته پاتې نو خزه کونډه شو او خاوند مرشو، ماشوم بچی یتیم پاتې شو. دې خلی را خپل ماشوم بچی لپاره سر سپین کړ، بل واده نه کړ. او وروغره د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی بخاری شریف چې کما خزه د خاوند د مرګ نه پس د خپل بچو تربیت وکي او بل خاوند نه کی، د دې جون تر مرګ پورې د مجاهد او د غازی جون دی. تر مرګ پورې مجاهد او غازی د کافر سره او د دشمن سره جهاد کوي. د خلک د خپل نفس سره جهاد وکړي، نفس بل خاوند غواړي، نفس دا غواړي چې بل خاوند نوي چې د مال سره وګړي، مال سره پیدا کی. او دې خپل بچو یتیمانانو سره سر سپین کړ. زما وینا نه رسول الله مبارک وینا ده. نو د دې جون تر مرګ پورې د جهاد او د غزا جون د مجاهد او د غازی چې څومره ثواب کېږي دومره بدل کېږي. د قرنګ به خزم سوچو کو کله بل خاوند کوم دا بچي به مزایش لما جون خو بل خوشاله شي خو بیا پلندر په پرکټي سره زوی به مزایش نو بل خاوند نکو. هغه سړی دا خپل بچی د پاره سپین کو او د دې بچی تربیت بین کو
ماشومو ځان سره به بوته دی بل پردین هغه غاله د حسن بصری نه درس اورېدو دا ماشوم به بوته مجلس کې بکیناو چې دین نه کمل شي او الله تعالی مونږ جوړ حسن بصری رحمت الله علیه قرآن د زمانه بزرګ شوی دی محدث او صوفي ماشوم خو خامخا کور نه بار او لوبم کوي دی بدن سره بوته کوټه را وسته او ماشوم من بار وته لوبه به کولې د ماشوم ما حول غلط شو ګنده او خلق له پلاس ورغله لوبه به کولې هغه زمانہ کې ګنده او مجلسونو سره بلد شو دې حتی خبر اورسه چې ماشوم په غلا کنه کې لوفر شو مور به وته بار بار نصیحت کوي چې بچي مکوا لوفر پرېدا الک باندې منه د مور نه فرمانه شو مور به کنزله مور ته به بدر دوی عمر غرور بوي بیا مورینو پلار اکثر زوی ته غوسه چې د پوره بار شړي او مور کله زوی وسره ډیرم بد کړی نو دا په خطای دا ولا پټه پیسې ورکړي اکثر پلار زوی له زورونه ورکړي پیسې به بند کی مور له پټه ورکړي دا ته ګوره بچي خرابوه ما د مور زړه کې په بچي ډېر رحم د دې وجه د مور حق د پلار په نسبت د بچي ګوري زیات دی د پلار هم حق شته او د مور حق درې چنده د پلار نه زیات دی لکه نبی علیہ السلام مبارک یو ځل یو کس تاسو کوي چې چا سره احسان وکم وی مور سره بیا تاسو کوي سیب دینه پس چا سره احسان وکم وی مور سره بیا تاسو کوي سیب دینه پس چا سره احسان وکم وی پلار سره د مور درې ځله او د پلار یو ځل نو علماء دي کې درې چنده د مور حق د پلار نه بچي زیات دی دی مور غریبی بنصیحت ورتکاو خو سړی الک اصول کې لویږي د لوفرانو ګنداو خلق مجلس ته جو مجلس ورې تاثیر لري کو خيار نو بچي په نیک مجلس کې کېنه او که بچی باندې کول سس کو په غلط مجلس کې کېنو او یو غزل د غلط مجلس فن واغشتا د لاسو نو مور به کور ته کوله کنزله به مور بوت نصیحت کا او مور به بوت چې راځي بچي دا بزرګ دی عالم دی حسن بصری دا مجلس ته بوزم هغه پسې بهم بدر دی دا مولا دا ټول دغه تناستي او زه دې مولا له ندم هغه پسې بهم کنزل کو دله ندم الکرور ولویږي حسن بصری به بوت هغه بوت نصیحت کو په نصیحت په عمل مکو هغه ولا کور ترا وستو لکه حسن بصری مړه کې سوچ کو چې دا خو یتیم باشوم دی دا اوس دوی شو بالغ شو او دا خضر ما شاګرد او ډیر نیک خلوا خزه په دومره نیکی کولا دومره عبادت گزار او چې اکثر روزه د شپې عبادت خپل غریب جړل بزوی تا اوبه مولا را وستو الک نسمیت لو فرشو نمون دا نو داس او د پلار کې سم مال پونجي واره ټوله پاغه جواره او پاغه غلط ولا ته باندې برباد وا الله په بیماری را وسته بدل نه جوړ شو علاج کوا دې حتی هغه بیماری ورسېده چې حکیمانو د زمانه کې دا علاج دی د دې بیماری علاج نشته مور به تاسو بیماری کې مې چې بچي ستاسو بیماری اوس خبر نشته خدای په اړه موږ اوس کا وکنه الله خو یاد وکنه پاره کې نه صبر ده خبره دې تورسې درونو چې دې داسې حالت تورسې چې د کټ پاسې روس نه کټ کې پرې وته مور بیا موري وته کې نه ستورته جوړ چې بچي اوس خو د کټ نه پاسې دوم نه د خدای لپاره توبه واسه وی مور دما توبه الله قبول کړي ادمور اوس کو ته چې قتل او خپل جون ته قتل چې واقعي د پلار جیداد او مال ارث خو ما په جواره او په کبابه تباکل فنشو تماشو می غرق کړ اوس خو زماده بیماری د علاج پیسې مسله نشته دې مور خو ما ته رښتیا خبره کوله دا ما پس ګان کې جون تیر کړ مور دما ګناه به الله ما ته معاف کړي وی بچیا چې حسن بصری لري بوله هغه ته وایو کنه الله به دې ګناه معاف کړي مور ما خو چلته نه کینه لګل ما خو ټول مرتا ته کنزل کړي ته نه خپه کړي مولا پسې می حسن بصری غوندي عالم پسې کنزل کړي بزرګ د زمانه یې امه خپه کړي نو ما توبه الله سین قبول کړي یاره بچی ترازه دې رااله بولم ممکن دا چې هغه سره سلاروي او سره توخی او ست الله توبه قبول کړي اوس دا څه دي چې زړه کېږي په لکلو نه دي ویل نه شم کړي زړه مې کېږي چې لاړ شم نه نشم اورګه بچي اګل راوله حسن بصری رحمت الله علیه د خپل راوله هغه پسې ورغله مور یې ولا هغه داسې ټیمو چې درس نه فارغو نماز بخین مونږ کړو او خوب ورته د کېده ورمته دا وخت سړی د کېږي د غرمې دا خوب مسنون هم دی دی ولا غیر امستره او خوبم ورته او دا مور یې ولا لاوي چې زرا غلې مصیبه دماغه بچي توبه واسي او په کټ کې پروت دی او دا کټ نه د پاسې دونه د ګلمه دلاره واستو توبه واسي سو تاو خان او دویم دې زوی وته چې مور یې اسنه ته تلاري او بیا واپس راځي دی وخت نه مړوما نو جنازه به موږ حسن بصری کوي دا دوه خبرې وی چې تر سره لال شو نصیحت وتوکاو اوس نصیحت خبره خلاصه شوی د توبه واسي نصیحت قبلې مهرباني وکړه سره لال شه هغه ستړي مو د درس نن پاسې دلیو او داسې مو چې خوبم ورته او دله کولم پخ کړو دغه نه مخکې وته نصیحتونه کړی په مجلس کې وته کړو فورلا نه هغه کې دا سوچو چې دا بیا مال وخت ځای کوي دغه ما بل نصیحتونه کړي په نصیحت ونه وي دا ستاسو نه نه
وی ګورم نو کوي بس نه دم هغه مال له پوښ کړل دلته لږ نصیحت ما کړ کوړ ته لکه دا بیا تام دوکه یو مان دوکه کې ما خرابې استاد جی لما دوی ګردان ما ته کده مرشم جنازه وکم نه کوم سره دی جنازه دا تاسو مال له پوښ کړل ټول علماء په څه په لیکانو په څه په دین په څه بده ورته کنځلې کوي او شل د مال توبه ورته توبه نو باسي نه کوي او علماء به نه زمونه په جنازه مو غریب دا څه خبره چراله جلله زه ورته ویلې مو وي بچی په لګه غلطي کړې دا خو خبره کړې ده دا غلط باندې یقین نشته ستاسو توبه شل دلته تر توبه ویلې دي تا نه دوخته نو بیا وینه راځي او یې چې جنازه په نکو مور جلل غریبې دا زوی وته سوي وی زبس الله شتا دا الله په حضور کې توبه واسه که جو کوم الله ګنا بنکو او مو یو وصیت راته نو کو یو وصیت ملاري چې کله زمر شمو سامي خطا نو د خپل لوټه باندې سر نه کوله چې زما دي مړی ته واچي او په لارو کوڅو کې به راکاږي ولی بچي وې دا اعلان وکړي چې کوم انسان د مور نم نافرمانی د استاد نم نافرمانی ګناګاری د سزا ده او داسې به راکاږي لکه مردار سپیچ انسان په لارو کوڅو کې راکاږي پړي باندې به موږ تړي پر خپل لوټه باندې مړی تړي په لارو کوڅو کې راکاږي دویم وصیت مې دا دی چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه ښخې پر خپل کور کې به مې ښخې بچي ولې وې ما ډېره ګناه کړې ده مال به الله داسې عذاب راکړي چې چاله به نه ورکړي نو د مسلمانانو قبرستان ته مې چې مسلمان زما د چغو د عذاب نه په تکلیف نشي ټول مقبره ما ته پته چې زما د عذاب نه په تکلیف زما د چغو نه په تکلیف دې کور کې به مې ښخې دا الفاظ یو ساته ختم ساته ختم ورته جړل په دې هم جړل چې زما د دې توبه قبول نه کړه ګناه کې جون تیر کسر مې وسره سپین کو په فایده رانه لک سات تیر شو دروازه وړه دا ول رسول کې حسن بصری مو سیف څنګه رااله ما غوښه عمر شو ما غوښه ته و چې له ولا راشه وستانه پسو د شو او په خوب کې مې رب العالمین سره ملاقات وشو الله مې ولید الله را د زورنا راتله چې اے حسنه ته څنګه ما ولي چې ما د ولي جنازه نه کې څنګه ما ولي زما دوست ولي دوست زما دوست څنګه چې زما د دوست جنازه نه کې زما د دوست جنازې نه انکار کې راوړل چې غسل مکم ویم لامبول په خپل په جنازه مکم دا د توبه اثر توبه د زړه چې انسان وباسي یعنی د اخلاص او د زړه توبه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زنه ویم دا د بخاری شریف حدیث ته یو سلسل یو کم سل مړي کړي یو کم سل لا یو عالم لا یو مفتی لا زما ما بلم وبکه ما کوي ولی ما یو کم سل مړي کړي نو ګناونه په خپل دي استما کې نشته تاسو کم سل دی وجلی دي تابع الله سین مکی نه ما کینا بتور کته کلا مفتی هغه مولا انت بیرمه کو زاود له چې سل پورا لا الجلد یوزه بل زه یو مولا لا توقع زما ذهن پریشان دی توبه قبلېږي کنه قبلېږي چا ورته په فلان کې کې عالم دی دا د بخاری مبارک حدیث څخه په فلان کې کې عالم دی البلاغ شعر اغلب ډېر صابر انسان دی چې چا ځل نه خپه کې څوک پتا څوک پټو غواړي نو لګا نرمي کوي اگر چې فتوا دا خلکو خبري فتوا کې نرمي نه دا الله رسول په خبره کې دوا او درې خبرې نه یو خبره او باندې شي مونږ ته لګ نرم کاری آباد د نصیحت خبره استادو کې نه خلک وي ګنده لګ نرمي وکړه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دا الله لا يتخلق را بلې په حکمت برابر او په خپل خشته نصیحت برابر په سختنه نو تدبیر کې بعد انسان نرمي کوي دین کې نور دین او یو حکم دی یو مسله دی الله تاسو پته ما ټول عمر کفر کړی دا غینه مې توبه او ټول عمر مې ګناهونه کړی دا غینه مې توبه سل مې مړی کړی دا غینه مې توبه بس مسلمان ما اندل دغه ټول ارسمه ورغول دا مولا لازم دغه توبه والا لکه چې خلک وي څنګه سره کما تاسو دم دغه خيو تاسو په دې شو ویجه بلار روان شو او دې کړي نو دا قبل کله ډېر لري په لاله کې بیمار شو یا را پریوته ځل کدن شو ځل کدن شو نبی عليه السلام مبارک فرمایي فرشتي ولاله د رحمت او د غضب د رحمت د غضب فرشتو چې موږ په توبه شو ځکه چې دا ګناګار دي انور ګناهونه په خپل او سلطه وجني رحمت والا وی نه توبه استرا او د توبه زمکه روان دي د ګناه د زمکه نه وروته او د توبه زمکه روان دي نبی علیہ السلام فرمایي دوه فرشتي یو سره په باس دي غضب والا وی چې دغه توبه سره نه رسیدلې هغه ته تاکید ته نه کولی چې توبه وباسه استغفار نه کولی او دا نور وی نه نه په توبه استرا کنه هغه کنه لته وی الله پاک حکم وکړ اغاز مکه ته چې کومه د رحمت روان دي کړه دې شه او دا کومه چې د غضب او د ګناه زمکه ودې ته ویل لري شه او فرشتو ته دواړه زمکه کچ کې چې کومه ته نږدې دي د غضب زمکه د ګناه ته نږدې دي د غضب ولا ته توبه سه او که د رحمت هغه زمکه ته نږدې دي نو هغه ته توبه سه نه هغه الله را نږدې کړه بل ته لري کړه نو فرشتو چې کچ کو د رحمت زمکه ته یو لښ نږدې یو لښ
بس وی تاسو ته سوال واسه الطائب من الذنب كمن لا ذنب له د ګناه نه سړی توبه واسه لکه چې ګناه نه کړي او ان ندم توبه سړی چې ستومان کړه توبه غټه خبره ده ته ګناه ستومان شو توبه څه شي یو خو زمونږ خلکو توبه را ادمون ګفتانه توبه توبه ده بلو چې سوګلی معاملې به بلو تسبیح باوی پلاس کې توبه 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 ګناه پسې رواني غلب غلا له توبه به وباسي جوارګر به جواره له توبه به وباسي جواره کې چې شی به نه وي توبه غلا غلط غلا لذي او دا کندر نه پراپری او ته لګي د نوې توبه العالم دې توبه صبح در کف توبه برلد دل پر الذوقی گناہ معصیت را خند میں آیت به استغفار ما شاعر وی تسبیح پلاس کی او پجب وی توبه توبه او زو د ګنا نه ډک وی شیطان او خاندي چې زخم تبا کړي الله سره چلول کې نه چې ګنا پرته او په توبه توبه کې لاسونه وګورو لړو بلکې تسبیح نیولې توبه څه شی دی ان ندم توبه ستومانتیا په ګنا بس تومانه شي یا الله دا ګنا مې نه پړې خبره دا یو شرط په ګنا بس تومانه شي په خلی کوم نه پروا نشته په ګنا بس تومانه شي کومه ګنا چې کې پرې بره نکو آینده لا بقصدو کې چې بیا باندې نکو سو خبره شو درې په ګنا بس تومانه شي چې کدا مې نه پړې خبره او پرې بره چې کم کې مبتلا او آینده لا بقصدو کې نه بکوم عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ دا بلاره بغردې د غشت دیکھو د خپل رعیت حالات په معلومات یو ځلوت یو لار روان دی د یو ځینی دا سوته وي اقلیت والا يهودي کور دی داغه د کور نه مسلمان وروته د شراب بوتل دی وسره لاس د ورې چې شراب دي شراب په جندش دی دا مسلمان دی د مرګره او شراب یې واغشتل دی يهودي د کور نه وروته عمر فاروق ورته تلوار شو خپل چې په تلوار شو هغه صلیب پېښو کې دا خو امیر المؤمنین په خپل ولیدم چې شراب بوتل ملاس کړي دا به سره سره نو زه هغه بوتل لا واغشتو هغه په صادر کې ومنډه کوي کو ترخیو مولانا روم صاحب رحمه الله دا واقع لیکل عمر فاروق رضی الله عنه چې ورغه د مټه کله کو ورور لا ترخ کړي سي صاحب صادر دی صادر رو بس نه کیسه دي په بوتل له پکې نو بوتل خلک لاس کې نسی تاسو صادر کې منډلې په یو کې وایي چې گواه او ته ضرورت مستدقه بادشاہ د مسلمانانو بیا عمر غوندې بادشاہ په خپل سترګو لیدل دا خو تباشو اخو د دبدبه او د روح خاوند نو وی بوتل خلک لاس کې نسی وتا صادر کې منډلې او ترخ کې نیولې او بوتل کې سړي وی سه په دې پکې او لکه وی چې خدای اوس نو مات بیا باندې کو په دې پکې نو په بوتل دی بیا په صادر کې ولې منډلې وی چې ګرم دی ورو دروغجن په خپل دروغ باندې جوړ ورو باسه ولا چې دوی لږ چې صادر څنګه سپوري بوتل له ګوت یو د بوتل دی بدمه کړو اچھا پریوت نو پېته وبېدل او بلاس کې لګي کوي بلاس لګي شروع سلیم له رنگي برابر شو حضرت عمر هم حیران شو کله خو ما وصول دا يهودي د کور نه کراوته لاس کې یخ بوتل او شراب په کې ما په خپل سترګو لیدل دا څنګه چللې دا په دا ګرم دوخله او بلاس دي دا څه شی دی رښتیا الوای وي صاحب رښتیا الوای معافي من راته کې دا خو څه بنوي بالکل معافي وی دا شراب دې کور کې واغشتل دې يهودي د کور نه او ستاده یاره می صادر کې بوتل ومنډ او چې تا ولیدم توبه می پړ کې شروع کړې وی دا الله زماده توبه په برکت دا شراب په پیو بدل کړل حضرت عمر فاروق ورته وی رضی الله عنه وی دا سدون لوی خبره نه ده شراب هم یو سیال بدون کې شی دی او پم یو بدون کې شی دی او الله په دې قادر دی شراب په پیو بدل کې خو ډیر زیات تعجب او حیران په دې و چې دا پیدا ترخ کې د لګرم دی الله څنګه کړل توبه ډېر به برکت کوي سړی توبه واسي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دا الله دوه کسان خوخي یو هغه چې توبه واسي الله تا یو هغه خلک چې ځان پاک ساتي د ګناهونو پاک او د ظاهري ګندګۍ نه پاک پاکي د ایمان نیمه ده نبی عليه السلام مبارک فرمایي د ترمذی شریف حدیث ان الله يحب التوابين الله توبه ګار خوخي یا توبه الله تکي به خوخي نو په توبه الله خوشالي او اعلان کوي قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زما بندگانو هغه بندگانو چې په ځانم ظلم او زیاتی کړی دي ګناه کړی څومره د مين لفظ قسم دې سره حیران شي لا تقنطوا من رحمت الله تعالی الله د رحمت نه مایوس نشئ ان الله یغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه د الله بخښي نبی رسول الله فرمایي چې انسان سره فرشتي دي خي طرف ته مناسب دي ګس طرف ته مناسب خي طرف ته فرشتي ستانه کوي کی او ګس طرف ته فرشتي د انسان ګناه لیکي نو چې سړی نیکی کوي د اخی طرف والا فرشتہ فورا لیکي نه نیکی وکړه او د سردار د مشرف فرشتہ د اخی طرف والا دا ګس طرف والا د حکم تابع او چې سړی ګناه کوي کنه د اخی طرف فرشتي والا ورته وي صبر وکړه
لک صبر کته وو بس نو چې لک سات تیر شي نو دا ګس طرف والا فرشتہ ورته وي چې اولی کم دا ګناه توبه کوي لک صبر وتاوخه نو چې بیا لک سات تیر شي وی اولی کم وخت تیر شو وی لک صبر نور مو کې راکته توبه واسي نو چې بیا لک سات تیر شي په ټیم پکې وړي اولی کم وی سپیر دې موږ تاسو نه صبر وکړو توبه نو وستا زه دا ګناه ولا ولیکا ان رحمتي سبقت غضبي حدیث کې راځي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي زما رحم زما د غضبنا غالب دی دا چې مقرر چې هغه رحم مې او غضب مې غضب نه کوم رحم کوم دا رحم ډیر موقع او د غضب لږه موقع بیا غوسه نه کوم رحم کوم او یو د حدیث د بخاری شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکړي وی چې یو سره مثال دی دا مثال یو سره دی هغه په سفر روان دی او ځان سره په اس باندې د سفر سامان توخاو د ګرمه یخنه جامې او وبو بتکی وغیرہ تلوي دی لا قوت ځنګل تلا دکې دا چې ته ورسې چې پخپو هغه ځای ته تل او دا غي نه راتل ګران روان دي ستړي شو دي هم او اسه هم نو یو ځای کې د اس او دراو او د سملاست چې دا دل باندې بده شمه اس په ملک اوسري غیامه یا به خوې اسبم د مشي زبم د مشم او چې د خوب نه را پاسم نو زم په خپل مخ چې دې د شو سره ولګاو سره روچت نو اس نشته استغفر دې غریب پریشان شو چې الله اوس پیاده خو نه یو خاطر نشم نه بل خدا خو له زنګونو صحاګانی پکې ماران او پرانګان او قسم خل شي نشته او د خوراک په تنظیم هغه خوراک په پاسته پاسه تړلې او بنشته او بم پاسته پاسه تړلې اله یخنه ګرمه سامان ټول په اس تړلې اس نشتار خوراک سکا کار سلاله دا بس کېږي دا سه منډي والی کا اس پیدا شي دا سه منډي والی دې خو منډي وای چې کم خوراک سوچ راځي خستلې چې اس پیدا نشي وګې شو او تګې شو لکه سوچ کوي چې دا وګیم شم او تګیم شم مرام خو مرام او یاري ما غشتره زرا شوم دې کې سملا خوف کو درغه او چې تاسو خوف کړه نه سو خطا چې سیم پرې وته ودشو الله خو به ورته چې را پاسې دا نو اسو سره بیا ولال دي اس ولال دي چې وته قتل زری د اس په لکه کلیو دیو نه تل باغې د خوراکم دی دنیا سره وته واپس ملو شو جون وته ملو شو تاسو نه تاسو په مردا سره بسونه خوشاله ډیر خوشاله جون ملو شو نبی علیہ السلام فرمایي دومره خوشاله شو چې د خوشاله نه د خلینا خله خطا شو وی اللهم انت عبدي وانا ربك داسې یا الله ته مې بنده او ته رب خطا شو داسې پکاره چې الله زه دې بنده مو ته مې رب په ما مهربانه شي وی خطا شو د خوشاله نه چې اللهم انت عبدي وانا ربك ته مې بنده او ته رب وی دا سړی سونه خوشاله نبی علیہ السلام فرمایي چې الله د مسلمان بنده په توبه د دې انسان نجات خوشاليږي دې دونه خوشاله نه پرې خپل جن لکه الله کې د مسلمان په توبه سره خوشالي الاستغفار توبه استغفر الله الله ستانه بخنه غواړم الله نه بخنه غواړم او دا سید الاستغفار هغه الله لا اله الا هو چې شریک نه لري یو ذات دی الحي جمدی مرګ ولا مراد القيوم د دې ټول دنیا نظام په خپل کنټرول کې راځي دا انوار اوس قومه او ستوري او زمکه او دریابونه جمدی او مر ارسل الله په اختیار کې ټول الله چلے نظام الله قائم کړی واتوب الیه دغه الله ته توبه ثم خشتمانه اوس نبی علیہ السلام متعلق انبیاء له ګناه نه پاک دي انبیاء الله له ګناه نه پاک ساتي او زموږ رسول الله مبارک بیا بچ او په خپل فرمایي چې زه روزانه د سلو قراتو زیات استغفار وایم نبی علیہ السلام فرمایي روزانه د سلو قراتو زیات استغفار وایم حسن البصري رحمت الله علیه وسلم تیر د نبی له ډیر کړو دوی سید زو ډیر ګناګار ما استغفار وایم بل سره راغی وسید زموږ علاقه قحط ته صدام راته خو استغفار وایم بل سره راغی وسید نارینه اولاد مې نشته استغفار وایم بل سره راغی وسید خلک عزت نه کوي استغفار وایم یو شاګرد ته بل سره استاد دې دې یو ټکی راځو ان سلام لا یو ټکی خیر وی الله قران کې په استغفار او وادي کړی دی ول خلق ته مخه فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا الله نه بخنه ولا استغفار وای انه كان غفارا ګنا به وبخي يرسل السماء عليكم مدرارا كقحط باران نه کې په شیبو شیبو باران در باندې وری يمددكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال مال بدل کې غني فقير ويمددكم باموال وبنين بچی نشته زامن بدل کې
ويجعل لكم جنات باغون ومال بدل کی ويجعل لكم انهارا دمر مال بدل کی لکه نهرونه پدوي او رسول فرمایي الله مالکم لا ترجون لله وقارا دا الله نه عزت ناامیدي ولې کوي عزت غواړي عزت کوم الله کوي دا استغفار سردار استغفر الله الذي لا اله الا هو مثلا هو يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کرکوٹ استغفار ہے نا کرکوٹ دادی استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه فچاته یادی وایي کني یاد د خپل استادنا یا چې چاله چې وزي امنا یو ټکی ټکی درولې یاد ودا یاد کړي لنانو ته مخایف استغفار وایي صحابه پریشان دغه ته چې پریشانی براله نو د دوه جهان مبارک سردار موجود فورن دغه ته رجوع وکړ څه بلا عذاب راځي دا تکلیف راځي دا مصیبت راځي دا بس څه وسنه موږ په وطن د الله عذاب شروع دی وزیرستان کې مستسوات به مصیبت شروع چل نه ورسي نبی رسول الله فرمایي دا څه فتنه په اخره زمانه کې راشي چې تجربه کار او اختیار سره په حیرانی کې سبب کېږي او چې پلاره تیریږي په قبر وای چې دا قبر والا افسوس په دې ځکه په نسخه خبر دا دور دی یو دم دې ټول علاج د قران د آیت په رڼا کې یو علاج دی صحابه پریشان شو د نبی رسول الله طرف ته رجوع رسول کو به یې عذاب نه لري زه موجود نه مسه نبی رسول الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اذا الله رسوله فتقم قوم کې موجوده هغه قوم له الله عذاب نه ورکړي لکه نبی رسول الله الله صلوات رحمت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چې ته پکې دې قوم له الله عذاب نه ورکړي ستاره وجنه به قوم د عذاب نه بچي او کتلې بیا په دنیا کې وفات راغی نو بیا بسی ورپسې الله وی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کتنې دې استغفار وی بیا به عذاب نه بچي کته یې نو ستاسو وجه بچ او کته یې استغفار دی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دې استغفار وی عذاب نه ورکړي نو استغفار دی وای دا ځکه وایم چې تیر جمعه زموږ مرګري خوب لیدل او په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل او هغه بیا داسې خوب چې هغه چټ متعلق دا چې هغه تعالی چې چټ تر کوم هغه کې دا لیکلو چې نبی رسول الله فرمایي چې د قوم ته وایي استغفار وایي توبه استغفار نو خوب چې خوب سره حجت شرعي نه بیا د احادیث او د قران سره په مناسبت کې موږ هغه منو استغفار دی او خیر دی دا الله نه بخنه یو دې بغرت شعر حبيب عجمي رحمه الله دې سودخور به پلاره چې وته نو خلکو باندې نفرت او کټه کوله ولا روان دي اما شوم بل ته غوښه واغه سودخور روان دي حبيب ابل دې خواجه ګورې کړه سوري در باندې لګي تباہ شي ټوکې به کولې ورور ټول ترالي خدي ته وایي خدي سشتا یا لوي سړی نن پاره سشتا نه ورته ګورالو لا یو کس لاغه په سود پیسې راوړشتي سود کې لکه پر دی ورته رسول الله راوړشتو وخیره ورې په خدي دا په حق سړی خشاک نشته ورې غیره پیسې په نه ورکو په پلان کې مقرس کوی په سود کې به خشاک راوړل لا داغه په سود کې خشاک راوړل وی ورته څوړه ولم نشته پیسې په نه ورکو لکه پلان کې سره پیسې به قرض غانو په سود کې راوړل ورته داغه نه په سود کې راوړل نشاو په حق هغه کټوي وخه باندې کړه دی ورته ناس خشاب ورته یو خدای لګیا د ډوړې په خې سوال به راغلی نه आवाज وکړ ولهم بقى خیر راوړې طالبان ماشومان چې هغه وایي دی فراوړې د کنجوسو بخیل باندې فريق کنجوس بخیل هیڅ نشته دا نو کور دی دی دغه مالدارو پسې ګرځا کنجوسانی باندې نسبی کنجوسانی یو سړي په لار باندې روانو ته خیمه باندې سب انتهاء شو خیمه وقفه خدای لګیاره پکې ډوړې موړې پخې دا سړی وته ورغه خوري ویلې دا توګه ما د خوراک سشتا لا وې د مسافرو له پخومسه تل کار کو د مسافرو له قنیم ناستا وجه دا نه مزدوري کا وخت څنګه کړی دی غریب روان شو د دې خدای خاون راغی وسکه ویرته دې کور ناسترا او ما خدای ده او ما دې وړه وخت کو جوړه له مې دا نه مزدوري کا د مسافرو له قنیم ویراده راځه واپس خدای ته دا مسافر دی نو شاله ویراده د ستانو کړم پر دنو کړم بدار غوډو کې سړی خسر لا یو چې لرو دی او لا لکړه او دې مسافر ته کې معتاد دواره وته او خدای مړو در باندې خو مدار وجبنا تیز خبره شوم پراخه ظالمه وسوکم جګړه در نشم چې لا لکړه هغه څه په خپل خاصه په مسافر وکړه وی موشلا چې سامان دې مزل وکړ بیا دې شو ال دبل خیمه لګېدلې او هغه په صحرا کې د خیمه به دا خانه بدوش بل خیمه لګېدلې
چې خیمه لګېدلې ده یو سړی بار ولاړ دی نو دی ورته وایي چې کاکا وګې ما ډوډۍ شته مسافر او ته څه وایي او ته وایي هلته خو ته ښځې رقبه دوي ښځه شومه وه دلته سړی ورته خدای په غوسه کړه وایي نو ستا خدمت نه ناست زه لګیا یم ګټم ته هم سنډا ځان نه ګټه که نه ویې رټه ښځه دننه ناسته ده دې سړي ښځه هغې اواز ورکړ سړیه څوک چا سره جنګ کوې یاره دا په لاره سړی روان دی مونږ ته وایي ډوډۍ شته نو سړیه ډوډۍ راسره پرته ده ورکړه مسافر دی که نه وایي دا ما دله ګټلې ده ښځه د خیمې نه بار وتې سړیه راوګرځه دا شوم پړاق دې پرېږده زه در کوم ډوډۍ دا سړی په خندا شو نه ښځه ورته وایي مسافر ولې دې وخندل وایي الاوړې کار مې ولیده هغه خیمه کې هغه ښځې ډوډۍ نه راکوله سړي راکړه نه باندې هغه پاتې کلي کې او دلته کې سړي راته په غوسه شو نه راکوي او تی راکې ښځه ورته وایي خانده ما وایي هغه خیمه کې هغه ښځه د دې سړي خور ده د ده خور ده او زه د هغه سړي خور یم سړی زما ورور دی زما ورور دی زما ورور خور یو او ښځه د دې سپېره خور ده نو خبره دا ده چې بعض انسان وي شوم پړه د بعض انسان مسافر ته نه کېږي د بعض بیا سپېره ځان ته هم نه کېږي نو خبره مې دې پورې کوله چې د سپېرو مسافر اواز وکړ چې خیر راوړی زه وایي مونږ تا له خو نه راغلو خدمت کوله هغه لا مسافر چې لاړو دا د نبي علیه السلام زمانه کې یو واقعه پېښه وه عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبي علیه السلام کور ته راغی وي چې هغه غوښه راوړې وه وایي چې راغلی نو زه مو ته محتاج یم وږي ومه خو ما د نبي علیه السلام مبارک د خاطره په کاغذ کې ونغښته او تاخ کې مې کېښوده یاره نبي علیه السلام راشي دا غوښه به نه وایي دې کې مسافر اواز نو عایشه بیبي وایي چې شی لږ و خو ډېره سخي وه خو ډېره لږ و وایي ما هغه مسافر له غوښه ورنکړه دونه مې ورته وایي چې الله دې ته وبخي ومې نه لټه چې دا خو یو ځوان وړی نه نو راشه نبي علیه السلام له کېږي وایي که نبي علیه السلام راغی چې عایشه څه شته وایي ما ورته چې صاحب او لږه غوندې غوښه ده او چا راوړې ده نو تا له مې تخت ایښوده وایي راواخله وایي چې لاړم هغه تخت ته مې وکتل نو په هغه کپړه کې چې ما هغه غوښه نغښتې وه په هغه لوښي کې نو هغې غوښې په دې پکې کاڼې پروت و تک سپینه بکره پرته وه روان نغښته چې صاحب دلته خو ما غوښه کېښوده تا له هغې نه کاڼې جوړ شوی دی وایي نبي علیه السلام مبارک تپوس څوک راغلي خو نو سوالګر نه چې صاحب یو سوالګري په اواز کړی وی ګوره دا د هغه حق و چې تا ورکړی وه تا د هغه حق هغه له ورنه کړم الله دې کاڼې جوړ کړو خو نبي علیه السلام خو د معجزې خاوند و عایشه بیبي د کرامت خاوند و هغې ته الله هغه کاڼې وښود او موږ هم ټول تولیي حقونه خورو نو که کاڼې ته جوړ نه شي خو زموږ زړونه یې د کاڼې کړي موږ هم کاڼې کړو نو حبیب عجمي هغه سړي د اواز ورکړه چې ځه څه نشته ښځې ډوډۍ پخه کړه چې پخه یې کړله وی سړي ته ما خو ډوډۍ پخه کړه کټوۍ څنګه شوه وی بس پخه به وي ولېږه راکوزو مې چې کټوۍ راکوزه کړه کېښوده او سمسۍ پکې منډله هغه ښوروا نه ده ټوله وینه ده ښوروا ټوله وینه او چې غوښې ته ګوتې کوي په سمسۍ راوچتې کاڼې دي ښځې دا خو ما غوښه باندې کړه ومې مسکله هغې نه خو وینه جوړه ده غوښې نه خو کاڼې جوړ شوي دي ای سپېره ښځه ورته وایي ای سپېره ظالمه مسافر فقیر لرې ور نه کړه نو الله د لګوره څه جوړ کړل سپېره او سود خوره خو توبه وباسه ظالمه بس الله به رحم وکړي بس ښه نن نه پس زما توبه راوړه زما کاپۍ چا باندې مې پیسې دي سودونه مې ترې اخېستي دي زه م ورپسې چې هغه ټول سودونه ورته واپس کړم اصل که مې چا سره کېږي راخلم ته بس زما توبه ده لاړ توبهګار روان دی جاری په هغه خپلو قرضدارو ګرځي چې هغه سودونه یې ته واپس کړم حرام او توبهګار دی یقین کوه چې په لاره تېرېږي او ماشومان ولاړ دي یو ماشوم بل ته اواز وکړه الله دې دلته القاط یې زمانه پاکوه یو ماشوم بل ته وایي ای لکه ته دې خوا راشه حبیب طایب روان دی توبهګار یاره که ده سوړې در باندې ولګه ممکن ده چې الله هم جنت ته وګوري مخکې سودخور روان دی سورې نه تخته اوس وی توبهګار روان دی سورې در باندې ولګي الله به جنت درکړي توبه بهترین شی دی ګناه چې سړی وکړي کنه او د هغې نه توبه وباسي الله معاف کوي او چې سړی ګناه هم کوي او توبه هم نه وباسي دا کبر دی په دې الله ډېر خفه کېږي لږ نه ډېر زیات نو استغفار د الله نه بخښنه غوښتل د دې یو فایده خو دا ده چې الله پې ګناه معاف کوي دویم دا چې الله پې خوشحالېږي او دریم دا چې انسان پې الله د عذاب نه ساتي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون چې دوی د الله نه بخښنه غواړي رب العالمین دغې قوم دغې خلکو له عذاب نه ورکوي وحشي د نبي علیه السلام مبارک صحابي رضی الله عنه هغه کس دی چې د حضرت حمزه رضی الله عنه سره څه نه دي کړي د نبي علیه السلام تر سید الشهداء دغه لقب دی د شهداء سردار شهیدین کو سینې ولا اوس نو د زړه تر وست هغې باندې چکونه ولګول اینې ته وستله پوزه ته پرې کړه وګونه ته پرې کړل شونډې ته پرې کړل روزه او سترګې ته پرې کړل څومره ګلو چې نبی علیه السلام مبارک دونه پریشان و چې زړه مې غواړي چې د خپل تره خښ نه کړم داسې پرېږدم چې دا د حیوانات او د مارغان راشي دا غوښې وخوري او د قیامت پر ورځ زما د تره دا غوښې دا د دې مارغانو د حیواناتو د خېټو لوچتې شي خو یاره بیا به خلک خپل شهیدان نه ښخوي نو ځکه یې ښخوم ډېر خفه ډېر زیات خفه
لیکن دغه وحشي یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته او کېناست چې نبی علیہ السلام ورته وکتل انت وحشي ته وحشي وی او سر انت قتلت حمزه ما ترتا وجلدي وی او سر ما وجلدي بالکل ما وجلدي اوس توبه واسم لما توبه الله معاف توبه واسي ایمان وروړي او بالکل برته الله معاف کی ایسے مرته نو چې دا ظلم دی ولیکو اسبه دی وجلو کنه دا ډول زیاتې دی ولیکو اسبه دی وجلو کنه نه بس توبه وستا لا سي ورکو مسلمان معاف نبی علیہ السلام صرف ذل ورته ویلو مهرباني وکړه jihad لګیدل دلته مکه نه مدینه شریفه کې لا jihad لګیدل نو دا چې تا ته ګورم ما دراغه تراغه پرې کړې پوزه وا مخه کایا دي نو دا ماګه خپتي نو دا jihad کوا او بیا فرمایي دي و قیامت پر بدا وحشي او حمزه غاړه ته یو بل سره ترغاله حمزه رضی الله عنه ورته چې تا ما ته دومره شهادت نه راکړې دومره لوی مرتبه ما ته قسم دی دا وحشي وو چې الله ما ته ستانه پس ایمان نه ورانه سي په نو زما جنت ته ولراتل نو توبه دا الله د خوشالولو دا الله د رضا کولو بهترین ذریعہ ده ان الله يحب التوابين الله توبه خوخي يحب الله وسلم من محبت وسلم او ګناګارو ته اعلان کوي نیکانو ته یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اے ګناګارو ځان مظلوم کړی چې دما د رحمت نه مایوس نشي نه ګناه به ورو یو څه دغه ګوري یو عام ګناه ده یو پر دې حق فردي حق پدې بدو کې ګناه ده پټو باندې مرګي دا غیدا طریقه ده چې هغه سړي د خپل حق وړي واپس کړي او کله سره نه راځي کا هغه مړي دا وارثان له یو څه او یا وارثان راځه کا چې تاسو به او کو ني سړي ته نه معلوم مطلب باندې وخت کلندر نه پیسې یې شستانه یې شو کوشي یې ته نه معلوم نه پیسې بل الله په نوم خیرات کې ثواب دی رسول الله وسره د استغفار وای نو پر دې حق نه گزاره کوه او څنګه ګناه درنه کېږي نو استغفار وایا بار بار څومره زیات درنه کېږي نبی رسول الله مبارک فرمایي زدر اصلنا زیات کړي نو چې غیب اصلنا زیات کړي موږ په کاږي موږ راغلی نو زیات وایي الله دې موږ سره توبه او د استغفار توفیق را نصیب کړي موږ الله دې موږ معاف کړي دا یو مرګ یو تاسو کوي چې یو انسان تلاوت کوي او بل سړي راځي په سلام چې یا لاس ورکړي نو دا قاعده کې د تلاوت په آداب کې دا ادب دی دا ادب دی چې سلام بنا چې څوک تلاوت کوي ته سلام نه چي او لاس پر ورکه وقرغلو دي باندې ولی دا تلاوت دی د راځي او هغه په تلاوت مشغول او د سلام واچو نو هغه من فقط د سلام جواب ورکړي دا په دغه مسله جواب دا بل مرګ دی چې بعض انسان د ګیرې نه مختوزي نو خیر غیر اختیاري کو دا صابون سره یا د وبو سره د ګیرې نه یا د سر نه مختوزي مصیبت یې نشته او غیر اختیاري دا په غسل خانه کې لاندې لاړ شي یا لختي ته لاړ شي نو خیر او قصدن د انسان د وجود اندامونه یا اعضاء دا عزتمن شي دي نو قصدن وخته ګندګي ته ورغول لختي ته ورغول یا لکونه ګندګي ته ورغول دا خبره نه ده انسان او د وجود چې څومره اندامونه دي دا غوښتي اختدي کاغه لوکان دي هغه یو پاک لکه ورته زنانه اکثر په ګمنس کې وختو باسي کې سر ولې دي د سر وختو یا سړی په ګمنس کې پای کې وختو روزي یا د سر وختو روزي هغه دراغون کې د پاک لکه ورځي او غیر اختیاري په سرخانه کې درنه ورغي یا د ګرینا نو هغه انسان ته سببیت نشته ګر د جمعې په مانځ کې تکبیر اوله کوم چې نه پوت کېږي د سهار او مازدیګر په موږ کې په تکبیر اوله د ټول منځو تکبیر اوله چې دا یو شی لیکن د موږ علماء خپل نسبي او راکوټ اختلاف شته خو راجح قول دا دی چې ترڅو امام قرات نه شروع کړي او مقتدی وسره شریک شروع د تکبیر اوله لاندې او چې امام قرات شروع کړي هغه نه پس دي شریک شو نو د تکبیر اوله لاندې احرام کې سړی پودر لګوي دې لیکلي چې په احرام کې سړی د یخنۍ پودر د استعمالي شي کنه هر هغه پودر چې هغه کې خوشبوئی وي بوی پکې وي هغه استعمالي او که بوی پکې نه وي بیا خیر استعمالول شي او غالبا په پودر کې بوی وي نو د بوی او د خوشبوئی د پودر نه به ځان ساتي دغه حج بدل نیت غواړي نو حج بدل خو مشکل دی غواړي حج بدل ګران کار دی نیت خو آسان دی یو سړی د بل چا لپاره حج کوي نو دې بدل چې الله د پلان کې لپاره حج کوم قیمت آسان کې او دې هغه لپاره قبول کې دا په نیت دی او باقي شرطونه زیات دي نو که څوک د حج بدل اراده لري ما سره اجازه نه ملو شي نو به طریقه ورته برابر کړي احرام کې لاندې داس اندرویر راځي او څه جانګي یا څه شي اچول جیل دي کنه نو زنانه خو په احرام کې ګندل جامه واغستې شي او سړی په احرام کې ګندل جامه نه چي چې د عمره احرام ته لیکل دغه د حج نو دې بدل جامه د احرام د لازم بالکل باندې استعمالي اوکې یا الله دې موږ ته قبول کړي الله موږ ته توفیق راکړي
الله موږ له استغفار توفیق راکړي الله موږ ستاسو په حضور کې د جمعې پر مبارک ورځ له ګناهونو توبه وباسو زموږ ګناهونه ته معاف کړي موږ اقرار کوو چې زموږ ګناهونه ډېر زیات دي زموږ دومره ګناهونه دي چې د شمېر نه زیات ستا عفو ستا کرم الله د هغې نه زیات دی زموږ ګناهونه د خپل عفو د کرم په قلم باندې صفا کړي او الله آینده لپاره موږ د ګناه نه محفوظ وساتي نو کې زموږ په دې وطن کې دا کوم اور لګېدلی دی او دا کوم مسلمانان مړي شهیدان کېږي دعا وکړئ چې الله تعالی دا اور زموږ د وطن نه لرې کړي او چې کوم خلک په دې کې ملوث دي او دا د مسلمانانو په منځ کې دا مصیبت جوړ کړی دی او دا غم او تکلیف جوړ کړی دا جوړ جوړ کړی دا نو پروردګاره هغه خلکو ته هدایت وکړي چې هدایت په قسمت کې په خپل قهر تباہ برباد او زموږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راوړي او دا کوم د امریکای او د برتانیې د يهودو چې انجنټان دي دا خدای تباہ برباد دي الله تعالی ټول ملک تباہ ورته الله دې امن راولي دا منفعل الله راولي او الله تعالی دې زموږ په حال رحمت یا الله د ټول مسلمان اتفاق او اتحاد نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښ شوي نو دې لپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پریس کړئ جزاک الله